د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی ضمیر کابلوف وایي چې که طالبان د بشري حقونو د تامین او پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، دوی به د نړیوال مشروعیت په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. نوموړي یوې روسي رسنۍ ته ویلي چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره طالبان اړ دي چې بشري حقونو ته درناوی او د ټولګډون سیاسي او قومي جوړښت رامنځته کېدو ته غاړه کېږدي. روسي استازي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د طالبانو د مشروعیت لپاره دوی نه مشخصې غوښتنې لري. ضمیر کابلوف په وینا د نړیوالو تر ټولو مهمه غوښتنه د طالبانو له لوري د یو ټولګډون قومي سیاسي حکومت جوړول دي. د هغه په وینا اوس هم د طالبانو حکومت کې د نورو قومونو استازي شته، خو ټول طالبان دي. د کابلوف په خبره بله مهمه خبره چې نړیوالې له طالبانو څخه لري بشري او ښځینه حقونو او مدني فعالانو ته درناوی دی. له دې سره روسي استازي ویلي چې پر طالبانو خپل نظرونه نه غواړي تحمیل کړي، خو سپارښتنه یې ورته دا ده چې دوی باید د نورو مسلمانو ملتونو د حکومتولۍ تګلارې مطالعه کړي. د ضمیر کابلوف په وینا که طالبان غواړي په واک کې پاتې شي، افغانانو ته د ژوند مناسب شرایط باید رامنځته کړي چې دا د اقتصادي او نړیوالو بشردوستانه مرستو پرته شونې نه ده. طالبانو د روسیې د ځانګړي استازي دغه څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی.